پرونو په دوام کې د ننګرهار میوې منډوي ته راغلي یو. په دغه منډوي کې قدرمنو هیوادوالو سږکالي ډېره ښایسته په زړه پورې د وطن تازه میوه را رسېدلې ده. منډی کې شل 15 لارې د ورځې خالي کېږي او د ورځې پکې خرڅېږي. ماشاءالله. خربوزه ویم که خټکې ویم؟ خټکې او خربوزه دواړه یو شی راځي وروره. او دلته داسې چې په ننګرهار کې ورکوټه خټکې کېږي، هغې ته خټکې وایي، دې ته خربوزه وایي. خوښېږي او خټکې هم خوښېږي او خټکې هم خوښېږي انشاءالله. خټکې هم ښایسته میوه ده او سخته طاقتوره میوه ده، زیاته راغلې که نه؟ ډېره زیاته راغلې ماشاءالله. بله د خټکو کاروبار دا اوس چې کوم مثال خبره په نورو کالونو باندې په 200-250 روپۍ مانو سخت کالي چې دی په 100 روپۍ چاته ویم تختې منډه وایي. ولې وتښتي ته ولې تښتې؟ نو بس هغې کې د لس نوشابې کول ته ګټه لري. څنګه ګټه لري؟ خو هغه نوشابه ټول ضروري شی د تاوان دی. زه خپل دې ښه پوهېږو بیا هم څکو. او بیا هم څکو او دا یو قلې خټکۍ د لس نوشابې قدر ته ګټه لري. تاسو خټکۍ خورئ که نه خورئ؟ ولې وطني میوې ټولو کې لرو، خارجي کې نه لرو. په دې چې خوسا میوې دي د پاکستان خاص ښه میوه نه راځي، او وطني ماشاءالله ټولې ښې میوې دي، هر یو کې تجربه لري. د سیختن تعالی په سپېڅلې نامه سلام سلام افغانستان. ستړي مشئ، ښه راغلاست او هرکلی د خپرونو په دوام کې د ننګرهار میوې منډوي ته راغلي یو. په دغه منډوي کې قدرمنو هیوادوالو سږکالي ډېره ښایسته په زړه پورې د وطن تازه میوه را رسېدلې ده، خصوصا د مزار د قندوز خربوزې یا هم خټکي. نو نهایت زیات د ورځې 15 شل ادي اقل 15 پورې ټرکونه لارۍ دلته خټکي راځي چې په هر ټرک لارۍ کې 2000 2500 3000 من پورې په دې کې خټکي وي. نو دلته به تاسو ته د افغانستان په تازه میوه خربوزې یا هم خټکي باندې درته خپرونه جوړوم. خپرونه راسره تر وروستۍ شېبو پورې وګورئ، ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ. واه واه د دې دغه بوی څومره خوږ دی. خامخا به دا میوه هم ډېره خوږه نو نوشجان کوو به یې خامخا ډېره په زړه پورې خوږه میوه ده. دا د مزار خربوزې دي. نو قدرمنو هیوادوالو او مسافرو خویندو ورونو، تاسو ته د زړه صبر غواړم. تاسو راته په کمنټ کې ولیکئ چې په اروپایي لندن امریکا په دغه ملکونو کې کاناډا کې دغه د وطن خربوزې پیدا کیږي او کنه هلته نرخ څو دی، ریټ څو دی، په څومره خرڅیږي او څومره نرخ دی. تاسې هلته نوشجان کوئ او کنه تاسې راته په کمنټ کې ولیکئ. نو دلته من په 100 همداسې لس تر بلې نرخ چې دی برابریږي. نو ډېره ښایسته میوه ده. ټولو هیوادوالو نه خویندو ورونو نه هیله کوم چې دا د وطن میوې نه استفاده وکړي. زیاتره ځوانان زما په شمول باندې په روزمره ژوند کې اوس ګرمي ده، هغوی خپله چې دی 1.5 ادي اقل 200-250 په بېلابېلو نوشابو باندې ورکوي. خو دا د ځان سره ظلم دی، د وطن سره ظلم دی، د خپل وطن بزګر سره ظلم دی. ظلم ځکه دی چې که تاسو 1.5-200 په نوشابو باندې ورکوئ، هم ستاسو بدن ته ستاسو معدې ته تر ټولو سخت زیان تمامیږي. خو دا د وطن میوه که یو دانه ته کور ته ویسي او ټول فامیل سره نوشجان کړي نو ته بختورې. نو نوشجانې کې او ګټې او پیدې به هم وګوري. نو ماشومان هم خوشحاله، د کور سیاسر ټول غټان مشران کشران ټول به خوشاله وي. نو قدرمنو هیوادوالو د خپل وطني میوو څخه استفاده وکړئ تر څو زموږ او ستاسې بزګر ته ګټه ورسیږي او
زموږ اساسي میوه بهترینه او اعلی کوالټي کې مخ ته لاړ شي. ملتیا مو کې دلته یو تاسو ته خبرونه جوړو د نورو هیوادوالو سره به خبرې کوو د تازه وطني میوې په اړه. زموږ سره پاتې شئ. دا د وطن خوږه میوه ننګرهار ته رسیدلې ده. ماشاءالله څومره پریمانه ده. دلته مسؤل کس سره خبرې کوو. السلام علیکم. جوړ په خیر. سلام روزانه خیر. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. تاسو خاص دی؟ وسات خدای فضل الله خدای. قربان مشم. نوم مبارک. عمران مې نوم دی. روزانه عمران خاص ژوند په خیر. شکر دی فضل الله خدای رحم الله. څومره وخت کېږي تاسو د میوې کاروبار کوئ؟ دلته تقریبا په دې مارکیټ کې دغه 19 کاله وشو. نور مونږ په پیښور کې ژوند زندگی کړې. کاروبار مو په پیښور کې خو دې مارکیټ کې دغه 19 کاله کېږي. 19 کاله کېږي. او 19 کاله کېږي. چې د الته چې د کوزي پښتونخوا سره اړیکې لري یا میوه لېږي را لېږي؟ اړیکې لرو دغه طرف هم راځي. هم مخکې تقریبا د سیو چې مشکلات اوس زیات شوي دي کنه د حکومت د خوانه. مخکې به دغه یو پیټۍ باندې 1.5 روپۍ کری راتله. موږ اوس 200 روپۍ کری په ورکو. افغان کالداري دغه یو گاډي باندې موږ کشتم ورکول او 2 لکه 2.5 لکه کالداري. اوس په همدې گاډي باندې موږ 12 لکه کشتم ورکو. نو اوس د حکومت سره د خرچو مرچو سره حالات خراب شوي دي. لګنه ډیر زیات خراب شي. ګرانی شوي ده. ډیره زیاته ګرانی شوي ده. ګرانی خو دومره شوي چې به اندازې زیات. خوشاله اوسئ. عمران صاحب پاغي به خبرې وکړو. اوس راځو په حال وطن ته ډیره تازه میوه راغلي. ښه ډیره پریمانه ماشاءالله. بالکل خصوصا ننګرهار ته چې ما فکر وکړو 16 لارې راغلي دي. ماشاءالله دا خو لا اوس هم کمې دي. د دینم ډیر زیات راځي. په دغه منډي کې 15 لارې د ورځې خالی کیږي او د ورځې پکې خرڅيږي. ماشاءالله. خربوزه ويم خډکه ويم. خډکه او خربوزه دواړه یو شی راځي وروره. او دلته چې په ننګرهار کې ورکوټه خټکه کیږي هغه ته خټکه وای دي ته خربوزه وای. او دا غنم ورځ باندې خلاصم گاډي کم دي. نو ورځو د دینم زیات راځي. او ځان ته صرف دا خټکه نه د زردالو شته دي، ګیلاس شته دي، الو بالو شته دي. فضل د خدای ډیر وطني مول ډیر میوه بيخي زیاته ده. وطن میوه بالکل زیاته ده. عمران جان دا د کوم ولایت نه راغلي؟ دا د مزار نه راغلي دي. خه مزارې خټکه. مزارې خټکه ده بالکل. دا ډیر خوږمي ماشاءالله. دا د مزار خټکه ډیر صفت کیږي کنه. ډیر زیات. یو بل ولایت د قندوز داغیم د قندوز هم شته دي. او بالکل د قندوز شته دي، د کندهار شته دي. خصوصا د مزار شروع شوی دي. دا چې د ننګرهار ته راځي دي ځنه دا بل هیواد ته ځي او کنه هم دلته ننګرهار کې تقسیم نه دا مله په ننګرهار کې تقسیمېږي. چې کله بل هیواد ته ځي هغه به ډایرکټ د مزار نه باریږي. ډایرکټ د مزار په ډایرکټ ترانسپورت گاډي هغه ډایرکټ په ډایرکټ ځي. په د نورو هیوادونو کې به زموږ د میوې صفت او قدر به زیاتی ان شاء الله. ولې نه دا په همدغه خټکه پرون په 1700 په پیښور کې خرڅ شوی دی. ماشاءالله. من څوک په 100 روپۍ باندې نه علي چې 100 روپۍ من ورته وي په 100 روپو کې مرو سوچونه کوي چې عالم کوانلم. او همدغه یو خټکه پرون په 1700 روپۍ په پیښور کې خرڅ شوی دی. ته بیا غي سمره خوي کنه وي کابلې دی. او هو دومره صفاتونه کوي چې پښتنه مګو زمو خپل د وطن میوه ده. ځکه موږ سره 1700 کیلو خرڅ شوی ډړې یو خټکه دانګي یو خټکه نه پرون 1700 روپۍ خرڅ شوی. 1700 تاسو وره ماشاءالله. او دلته په 100 روپۍ من چې چاته وایو 15 پیره به سوچ پکې. ولې چې بس دلته میوه زیاته د خپل د وطن فضل د خوده چې څومره خوړل کیږي داغه یو په 15 راځي. نو مجبور چې د لاسو شی په 15 خرڅ کو. او باید تنه استفاده ورته. خیر اوسې کور دی ودان بالکل هم د سي. خوشاله اوسم راځنه ډیر مننه قربان مشم. ګولې ملتیا موکیا او د ننګرهار د میوې منډي کیو دلته تاسو خبرونه جوړو بلا بل میوې خصوصا د مزار خټکه نهایت زیات ده. په دې د خبرونه جوړو خبرونه خون واخلې زموږ سره پاتې شي. ملتیا موکي ګرمي او د مزار د خواږه خټکی او دا زمونږ استاد هیوادوال دلته راغلي دي بلا بلا ولسوالیو ته او مشرقي زون لکه لغمان کونړ او داسې نور ولسوالیو ته ولایتونو ته ځي. السلام علیکم. جوړ په خیر. جوړ خیر سره خوشاله اوسئ. ستړی
ولا بستړي بس دیمه پیرم د ان شاء الله دویمه پیره چې ته به وړې د خیر سره ان شاء الله خو ګیانړو کږي ولسوالۍ ته چمتلي ګیاڼو کږي ته چمتلي سیمې ته تاسو د میوو کاروبار کوئ او موږ د میوو که دا وړې د دکاندارانو نه نه دا خپل میوې کاروبار کوو خپل دکانونه دي او خپل دکانونه دي او خپل کاروبار هم دی خپل لکه چې هلته د خټکو مینوال ډېر زیات الحمدلله او خډیر دي میوه خلک زیات خوري ډېر میوه خوري ډېر میوه خوري خو ګیاڼو کې خپله خټکې نه کېږي نه په ګیانړو کې خپل خټکې نه کیږي دا هندواني کیږي او خټکې نه کیږي خټکې نه کېږي خټکې مزار کندوز او داسې نورو دا د کندوز او د مزار نه د کندهار نه دي ځینې راځي او خپله ستا کومه میوه خوښېږي ډېره زما خپله چې دی چې رښتیا خبرې زموږ د خپل وطن چې دی توتان ښایسته توتان دي توتان واه واه او بیا د خوږیاڼو توتان خوږیاڼو بالکل د زابي توتان د زابي وچ توتان ښه خوشحاله اوسې خټکې دې نه خوښېږي نه ولې نه خوښېږي او خټکې هم خوښېږي او خټکې هم خوښېږي انشاءالله خټکې هم ښایسته میوه ده او سخته طاقتوره میوه ده زیاته راغلې که نه ډېره زیاته راغلې ماشاءالله خپله د خټکو کاروبار دا اوس چې کوم مثال خبره په نورو کالونو باندې په 200 روپۍ مانو سخت کالي چې دی په 100 روپۍ چاته ویم تختې منډه وي ولې وتښتې ولې تښتې نو بس هغې راشئ دا تازه میوه ده د وطن وخورئ که څنګه بس زړه یې ورسره نه دی لګېدی راواچوه نه باید چې زړه ولګېږي که نه باید چې زړه ولګېږي د وطن خپله میوه ده باید چې زړه ولګوي بالکل دغه ورونو نه هیله کوم تاسو لږه خوښه یا کیمرې مخه خلاصه کړه ښه ډېره مننه ورور خوشحاله اوسئ دویمه پیره د نورې پیرې به هم کوې له خیره یاره انشاءالله خدای دې وکړي چې بس وکړو انشاءالله بس ته دا یو ټرک تا اخیستی نو نه موږ صرف 300 منه هندوانه خربوزه 300 منه خټکې 300 منه خربوزه ما اخیستې خربوزه اخیستې ده او وړۍ به یې د خیره انشاءالله وړو به یې هلته خو خلک شکایتونه نه کوي چې ګرانه ده ارزانه نه نه شکایتونه نه کوي ماشاءالله موږ چمتلي خرګوټی چې دی ماشاءالله ډېر ټاپ کې روان دی او ډېر ښایسته روان دی ماشاءالله هر سړی میوه پکې دومره ډېره تلوي کېږي دومره تقریبا د ورځې شل پنځه ډاکسن هندوانه ځي داسې ورپسې خربوزه روانه داسې ورپسې نوره میوه روانه ده زه خو تاسو وکړلې الحمدلله خیر نوش جان دوستان ملګري ته زنګ وخی چې ته به خټکو کاروبار کې کنه درځو موږ باندې خربوزه ولې نه خوري به کنه خوري بالکل به باندې خوري او کور ته چې زه ما خام کې کنه ماشومان خو په انتظار چې اوس بلاله راغې د خیره بالکل خټکی به وسره بالکل اوته وړي کنه وړي ولې نه یا نه د سلک سختګيري کوي سختګيري نه وړو ورته خو نو سختګيري په ماشومانونه کې د کور په خلکو چې ګوره خټکو کې بیا برکت نه پیدا کیږي ډیره مننه ډیره مننه ملتیا مو کې یا د ننګرهار میوه منډي کې یو تازه میوه را رسیدلې دي په دې د تخبرونه جوړو زموږ سره پاتې شي ماشاءالله غنه غونه او څومره هیوادوال تاسو وګورئ دلته راغلي درګرم د خربوزه تلی او بلا بلو ولسوالیو او ولایتونو ته ترڅنګ خار کې تقسیموي السلام علیکم جوړ بخیر وعلیکم السلام ستړي مشي خیر اوس قربان مشم تاسو نوم مبارک اجیر امداد تاسو خاص ژوند په خیر دي شکر ده څنګه ګرمۍ سره شکر ده خوشاله اوسئ تاسو څومره وخت کېږي اجي صاحب د میوې کاروبار کوي نو خو د میوې د سیوا شنو نشل کاله وکي نو نشل کاله پاکستان مطلب کار کو د پاکستان مطلب کې نور غواړو امن راغواړو بیا دې مخه شته دا خربوزه راغواړو تا غوانار راغواړو مطلب دار زینه مالونه راغواړو دغه مارکیټ لا خوشاله اوسئ اجي صاحب تاسو چې دغه خربوزه شو انار شو او همداسې نور میوه شو د وطن تاسو عمل تخپل ولایتون ته ورځي ورپسې دا خو ګوره دی وخت کې د کندوز د خربوزې سیزن دی د مزار د خربوزې سیزن دی دا د ممان خرڅو په 100 روپۍ باندې
او مطلب خو خریټونه دي خپل دې بس مزار او قندوز ته تللی نه ما مونږ هلته کسان کې نه ولې مزار کسان خپل کسان لري او مزار کې مونږ کس کې نه ولې کندوز کې مونږ کس کې نه ولې دی اوس هغه د پاکستان کې شتم ډیر زیات دی په دې یو لارې باندې 3 لک روپۍ کې شتم راځي دی خو نه د پاکستان د خلک چې د دولت هغه درس نه اخلي دا پاکستان کې شتمونه به لارې باندې 3 لک روپۍ کې شتم غواړي څوک یې غواړي دا غاړه پاکستان کې شتم والا نور لکه 3 لک روپۍ کریا ده لکه یو خاور باندې 9 لک روپۍ خرچ راځي 9 لکه دغه خربوزه مو په 100 روپۍ من خرڅاو او د پاکستان همونه 1500 روپۍ خرڅاو دلته خرڅيږي دلته په پاکستان شپږ سوه افغانۍ 1500 نه والا 1500 تر 600 پورې دامونه خرڅي او خپل د وطن میوه خپل د وطن میوه په 100 روپۍ من خرڅي ګیلمن د چانه خفه د چانه ګیلمن د سیو شاغله پاکستان کې شتمونه ډیر دي پاکستان نه ګیلمن یو نو ولته خو زموږ د میوه خو د سرو په ټول هم خرڅيږي نو چې دومره ګرانۍ د سوی پاکستان کې د 900 نوال تر 1300 پر خربوزه خرڅي او مخکې یو بل دلته بل ور سره خبرې وکړلې هغه د خربوزه غسله هغه ویل چې یو گاډي چې لاړ شو هغه 14 ولا سو چې خرچه یو گاډي ده یو گاډي باندې حساب یې دا خو جوړې سره 15 گاډي لاړ شي هغه مطابق به خبرې کوي زیات شي کنه او زیات شي دا 900 زر یو 1200 یو گاډي لاړ شي 15 هم خرڅي یو گاډي مارکیټ کې او کو چیرته کشتم او کراپې کم راشي بیا بلته مرزاني چې کشتم کم شي بیا خامخ خلک ارزانه ټول خبره به کشتم دا غوي خپل تاوان دی نو که دا غي څومره کشتم اخلي خپل هیوادوالو د لپاره د خپل وطن خلکو د لپاره به سختي او ګرانی راولي هم د څه دغه نه شي ور دلته د جلال آباد وړو کې خار دی د سیوا جنون 15 خبره خربوزه راغلی ده زلس خاوره د جلال آباد ټول به سومني هر خاور کې 2000 من خربوزه ده 2000 من یعنی 10000 15000 خو راغلی ده دا جلال آباد راځي هر ورځ راځي هر ورځ راځي ماشاءالله په دې هر ورځ بیا ختمي کیږي نه یو خاور 2 ورځې کې ختميږي منډي کې دغه من سلو پیریډ دی کنه باندې خو بسلو پیریډ نه نه بار یو سلو شلو پیدا یو سلو شل یو سلو دیش په سوق چې د مثلا په سوق چې برابر شو کنه دکاندار ته نه سوق غټلی او دلته من په سلو پیدا که یو دلته چې د تاسو پرشون خرڅوي پرشون خرڅو همدا او سوندم راځي سلمانم راځي 500 راځي 500 منم راځي یو کس راځي کور د پاره 15 منالي او ورکو ده شپږ منه 2 منالي ورکو ده ډیره منه خوشاله اوسئ قربان شم ډیره منه ملتیا مو کیا دا د چې ویل شي که څوک 15 منه لس منه او شاید د سلو نور ارزانه تمام شي دلته راشه د خپل وطني میوونه استفاده وکیا د تازه میوونه خربوزه اندوانه زردالو او همداسې نور په زړه پورې میوه ملتیا مو کې زموږ سره پاتې شي
تاسو وګورئ دا میوې ماشاءالله د رور سره څو رقمه میوې په دې منډۍ کې پیدا کیږي او د وطن میوه د خټکیو او سربیره بېلابېلې میوې پیدا کیږي. سلام علیکم، جوړ په خیر. جوړ په خیر، سر خیر خیرت مننه. ډېره نوم مبارک. نوم زیارمل دی. زیارمل څنګه یې ښې؟ شکر دی روجان ته. ګرمي سره څنګه؟ ولا ګرمي زیاته ده نو ننګرهار خامخا ګرمي زیاته ده. د وطن تازه میوې خوري خوشاله به او خامخا حتمن د وطن میوه خو روح تازه کوي. زیارمل څومره وخت کیږي میوه کار؟ یاره 3 کاله کېږي د میوې کار کول. خو اوس شروع کړی دی؟ اوس هم شروع. څه تجربه حاصل شوي؟ ماشاءالله ډېره زیاته. څه کې تجربه حاصل شوي؟ تجربه د وطن میوه ټولو کې لرو، خارجي کې لرو په دې چې خوسا میوې دي د پاکستان خاص خمي ون راځي او وطني ماشاءالله ټولې خې میوې دي، هر یو کې تجربه لري. ها تلابه خو سادي کنه او دلته دی وګوره څومره غوړ مونږ یې خېدي. موږ هغه شی راوړو چې په لوړ قیمت یې خلو. هڅه کوو چې مشتریانو ته ښه شی وړاندې. ها خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. تاسو د وطن څو رقم میوې لرئ؟ زردالو شو، د وطن خو موږ سره زردالو، شفتالو، شلیل دي او شلیل څه ته وایي؟ انګور هم شروع شوي خو لا اوسه پورې خاص داسې لږ راځي، ماړه راځي. د وطن ډېرې میوې دي. الوبالو شو، الوبالو دي، ګیلاس دي، الوچه ده. دغه شلیل څه ته وایي وبخئ؟ شلیل دغه یو رقم میوه ده، نوې ده، څو کاله کېږي ده. خدا دا د شفتالو پیوند دی په الوچه کې کېږي. الوچه کې کېږي او ډېره ښه میوه ده، ذایقه یې ډېره ښه جوړه ده، خوږه میوه ده. ډېره ښه خوشاله اوسئ. دغه څه دي؟ دې ته الو بخاره وایي. او الو بخاره پیدا کېږي. واقعیت چې زما ډېره خوښېږي. اجازه ده؟ اجازه ده، وخوره. بسم الله به کومه. دا داسې میوه ده چې ډېره کمه پیدا کېږي، نو تقریبا په سلو کې 80% دا راځي او 80% دا نور الوچه راځي او 20% دا راځي. ګټه لري الو بخاره؟ خامخا هره میوه ګټه لري په خپل ترکیب کې. لکه بیا ګټې زیاتې دي، دا خو هره میوه ګټه لري، که الوچه ده، که شلیل دي، که شفتالو دي، که انګور دي، هره میوه ګټه لري. ستا کومه میوه خوښېږي ډېره؟ زما خو خپله خوښېږي شفتالو. شفتالو مې ډېر خوښېږي ځکه چې انرژي ډېره لري او پیدې ډېرې دي له نورو میوو نه، لکه الوچه شوه او دا نورې میوې دي. سږکال خټکی ډېر زیات راغلی ماشاءالله. خټکی خو ځکه زیات دی، یو خو زیات شوی ماشاءالله، حاصل زیات دی د نورو کلونو په پرتله زیات شوی. څنګه معلومیږي؟ معلومیږي دې نه چې مخکې به 10 ګاډي راتله، اوس 20 راځي. او یو مسله دا هم پکې ده چې سږکال لارې بندې دي، خارج ته دومره نه ځي. پاکستان ته مثلا مخکې به 20-30 ګاډي د ورځې تلو، اوس د لارې د بندښت له کبله یا 2 ګاډي زیات 3 ګاډي. خوشاله اوسئ. باید د خپل هېوادوال د خپل وطني میوو نه استفاده وکړي. د استفاده وکړي، هڅه دې وکړي مثلا چې یو کریټ ام په 1500 اخلي، د هغې په ځای دې 2 کریټ شفتالو واخلي، یو د خپل کور ته ویسي، یو د ګاونډیانو ته ورکړي. واه ډېره مننه. خوشاله شوم. ملتیا مو وکړه د ننګرهار د میوو منډۍ کې یو، تاسو ته به خپرونه جوړوو او تر اوسه شی وپورې خپرونه خوند واخلئ. دغلته روانو ما منډۍ کې د غرونو غږ را باندې وکړو ته راشه چې موږ درته د وطن د میوو صفت وکړو. نو یو خبره ډېره جالبه وکړله، وایي خپله هم خورو خو زیاتره مصارف چې کوو هغه په نوشابو باندې. سلام علیکم، جوړ په خیر. سلام علیکم محترمه، خیر جوړ. ډېره مننه. تاسو هم سړي مشئ. خیر جوړ په خیر. ډېره مننه. خوشاله اوسئ. تاسو د میوې کاروبار کوئ؟ د میوې کاروبار کوو، دغلته بس دکان هم دی او میوه خټکی راوړو، کندوز نه ولایت نه خټکی مونږ ته راځي. خپله یې راوړئ که بل څوک یې راوړي؟ خپله راوړو، خپل خټکی هم دی. خپل هم کرلی دی؟ نه، هلته زمیندار نه اخلو، بیا دلته راوړو، بیرته خرڅوو او ګټه تاوان خو د خدای په لاس کې دی. سږکال خټکی سخت زیات ارزان دی. بېشکه. نوم مو څه دی ستاسې نوم؟ زما نوم شریف الله دی. شریف الله جانه. شریف الله جانه ته به پوهېږي که نه، ته کندوز ته هم ځې، مزار ته هم ځې، سږکال هندوانه ډېره وه که خټکی؟ سږکال هندوانه خو د وطن هندوانې ډېرې وې خو سخت زیات ارزان او خلک پکې زمینداران ډېر پکې تاواني شو، دکانداران هم پکې ډېر تاوان وکړو. وجه څه وه چې تاوان یې وکړو؟ وجه دا وه چې خلکو نه اخیستې.
ډیر خلک مصرف په بل شي کوي په دې میوه باندې خپل وطن میوه باندې خپل وطن هغه باندې مصرف نه کوي په چی مصرف کوي لکه انرژي نو شابو باندې انرژي نو شابه یو شی بل شی ته ورسو د نس کې رښتیا ویوا والا سکول د سره یو دوه ارس باندې بس تبو لګي اوس برشتیا وی او کیمرا ده زه خپل درې سلور دانې د اقل کم چې اوس کما دوه خو خامہ خاص کما نو دوه دانې خو نن سبا ارزوان چو ګوره چر ما شومان دوه دانې خوري اوس کې د سنه چم ار یو والکو ګوره دوه دانې نو شابه نو شابه مثال سلو پېښ کنه کی کم نشي دوه نو شابه سلو پېښ شي پاغي راشي دا تازه خټکه د وطن واخلي کوړته ویسي زیاتره خلکو سره دومره سوچ او فکر نشته چې دا میوه واخلم دغه یو خټکه د لس نو شابه کاغذ د ګټل لري څنګه ګټل لري خو هغه نو شابه ټول ضروري شی د تاوان ده زه خپل دې خپويګو بيمسکو او بیامسکو او دا یو قله خټکه د لس نو شابه قدر ته ګټل لري تاسو خټکه خوري کنه خوري ولې نه خوګ دی دا کنه خاصه خخوګه خټکه د قندوز څنګه چاقو دی راواغس خدای دې خیر کی دا خټکه به مات کوګور چې څنګه ده خوشاله اوسئ ډیره مننه نو دا د وطن میوه ده نو خواږه دی او کنه دی خاصه خواږه دی اوس به ته خپل مګورې چې خواږه دی که پکې دی که پیکو بیا پیکا ان شاء الله چې دوانو کې به نشته پکې هندوانو کې به یو خبره وکنه وای هغه دی چې ورګه سره به نه پیکا به څنګه به کنه خټکی کې بیا دا شي نشته خټکی کې دا شي خو نشته خو خواږه پیکا پکې راځي نو راځي پکې او باز پکې خواږه څنګه به معلوم شي دا خټکی دی دا خربوزه چې په خواله کې پټی نه وش کی هغه بیا خواږه او چې کله خامواله کوش کې هغه پکې هغه خوګواله هغه نه اوس خو ګرمي سخت زیات دی خټکه ټول پخ شوی دی کنه او دغه هغه نشته ده خپل خوري کنه خوري ولا خپل خوري رسنه ده بسم الله کو ته بسم الله کا تاسو مهرباني واه ان شاء الله بوره ده که شاد دي که ګوړه ده شاد نه ما دا زما د کیمرامین خلک یو براړي ګوري خیر واقع سره را به شو به خوري واقع سره چې ډیر خواږه دي د صبر غډیر او زیاته د برخه دي تاسو نه مننه خوشاله اوسئ قربان مو شمه مننه نو موږ به خټکانو شي جان کو ملتیا مو کوي او زموږ سره پاتې شي خرغلاس او هرکله قدرمنو هیوادوالو دا وا د تازه میوه خربوزو یا هم د خټکو د بیلابلو میوه خبرونه هله د خوخي وړ مګلې وی تر بیا چې نو خبرونه کې تاسو په درن چوپړ کې ځلېګم تاسو په بهون کې ستن تعالی ربن سپرمل چې ته وسې خادیات برلیو سي د سولړی سوکاله تلفات افغانستان په هله لوی علامه مل د خدای پامان